د افغانستان د اسلامی امارت مشر علي قدر امیر المؤمنین حفظ الله د کار وزارت ته له هر وزارت ډیره توجه کوي او د کار وزارت یو کلیدي وزارت بولی د دې لپاره چې دغه بیکاری سطح لوړه ده او دا باید راکمه شي او دا یو حقیقت ده ورونو څو وخت مخکې تاسې به خبر سوي یا نه 2-3 میاشتې مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو ملي کانفرانس د کار راوغوښته دا کانفرانس د کابل ارګ کې د ګلخانې ماڼۍ کې دایر سو چې په دې کې په زرونو خلکو او د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو همدارنګه خصوصي سکتورو همدارنګه مؤسساتو شرکتونو که داخلي او که خارجي مؤسسات همدارنګه شرکتونه 3 ورځې د کانفرنس دوام وکړ په دې کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته دغه تعهدات ورکړ موږ تفاهمنامې ورسره امضا کړې چې په 3 کالو کې الا تر 5 کالو به موږ 14,65,000 نفر په کار ګمارو وروسته د دې تفاهمنامونه موږ خپل د کار او ټولنیزو چارو وزارت یو کمیټه وټاکله ترڅو چې دغه تفاهمنامې او دغه تعهدات دا تعقیب کړي ورونو دا حقیقت دغه نشي یا دغه بلاوي د امارت اسلامي ځان سره نه دی راوړی په امارت اسلامي د علي قدر امیر المؤمنین په حکم سره موږ اوس چې کوم مراکز لرو تقریبا تداوی کوي هغه بعد له تداوی نه موږ یو ته حرفي ورخیو چې 3,515 نفر تر اوسه موږ فارغ کړي دي هغه خلک موږ فارغان کړ چې هغه به په خپل کورم بوجو په کلی بم بوجو په جامعه بم بوجو او موږ د دې تصمیم لرو چې دغه مراکز چې اوس په کابل موږ په چرخي کې لوی کمپ لرو په ډیر غټ تعداد باندې همدغه په نشو مخته متعدین دي غواړو چې دا په زونونو باندې موږ هر زون ته هلته مرکز خلاص کو دا موږ تصمیم نیولې او ان شاء الله تعالی ډیر زر به خلاص کو د لوګر ولایت چې د پکتیا د زون مربوطه د پکتا زون کې 13 ورځ موږ هلته آیاتي وکړه اوم قتل موږ ان شاء الله یو دسه مرکز ورته خلاصو چې د لوی پکتا ټول ځوانان چې په نشو مختای اول د جې پی جې سي او خپل حرفي زده کړي او صاحبان د کسب او کار سي د کار او ټولنیزو چارو وزارت په ټول افغانستان کې 52 د حرفو مراکز لري لکه جناب مولوی صاحب چې ویلي چې حرفي ډېر ضرور دي ولو کله 12 تعلیم هم کړی مونږه تقریبا 2 په جدول کې حرفي لرو ان حرفي ماده ده چې د کسب او د کار هغه نمونه یا دیغو نمونه لرو وویس په دې کې په دې حرفو کې اوس فعال دي په دې کې 100,000 کسان مونږ هر کال د حرفونو فارغو چې په دې کې نجاری ده او خیاطي ده او بایسکل سازي نه راونی تر موټر سازي پورې تر دا وویس حرفې ده فعال دي مونږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت د علي قدر امیر المؤمنین په هدایت کوشش دا کوو چې دغه حرفي ولایت المراکز اوس کې ولسوالو ته وغځو او حتی الوصل ولسوالو کلو ته وغځو دا د موږ هوډ ده او دغه تصمیم ده ورونو موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هدایت د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله بیکار نه د ناست
همداسې موږ کوشش دا ده چې اعزام د کارګرو وکړو. بیرون بعضې ملکو سره موږ خبره کړې ده، ورسره په خبرو کې یو، خو بدبختانه لکه جناب والی صاحب چې مخکې وویلې چې رسمیت نسته، دغه یو څه مشکلات دي. که نو ډېرو ملکو موږ سره دا تعهدات کړي، بعضې چې تېرې ادارې حکومتو سره کړي دي هغه تعهدات موږ راخیستي، او انشاءالله تعالی چې دا به هم وشي. بل ورونو، موږ تاسې د دې امارات یو او امارات د موږ ده. امارات جلا نه ده، که طالب ده خو د تا زوی ده یا د وراره ده یا د کسي رور ده، دغه خلک دي. دا باید موږ جلا نه کړو. دا د تبلیغانو یوه ذریعه دا جوړه کړې ده چې د افغانستان د اسلامي امارات هغه مخالفین دي او دغه د تبلیغ ذریعه ګرځولې او خپل تبلیغونه کې چې امارات تنا طالب ده او ملا ده او نور څوک نه پرېږدي. حقیقت دغسې نه ده. ورونه د موږ د کار او ټولنیزو چارو وزارت کې څه کم 7,000 پرسونل ده. په دې 7,000 پرسونل کې 200 طالبان نشته. هغه حقیقت ته چې وګورو همدغسې قیاس کوي په نورو وزارتو باندې.